الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. صدق الله العظيم. تمام معزز مؤمنان ورونو عفیفو مؤمناتو خوندو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. دی الله عز وجل زیات احسان و فضل و کرم در باندې سی الله مخته یو اسانه دین را کړی. الله عز وجل را فرمایی: وما جعل عليكم في الدين من حرج. نه د حواله کړی نه د مقرر کړی الله سبحانه وتعالی په تاسو باندې په دین کې من حرج، هیڅ قسم حرج، هیڅ قسم مشقت، که په عباداتو کې دي که په معاملاتو کې دي، په تاسو باندې هیڅ قسم حرج الله نه د مقرر کړی. هیڅ حرج د دین برخه نه ده. او الله سبحانه وتعالی فرمایی: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. او همدارنګ لکه چې الله پاک هزارها نور احسانات و انعامات تر باندې کړي، جعلناکم ګرځولي مو یاستاسي امة وسطا، امتی وسط، امتی مختاره، امتی عادله او امت درمیانه. داسې امت چې نه دی دهریتو او الحاد افراط ستپکی، او نه دی وثنیتو دی شرکو دی بت پرستی تفرید ستپکی، او داسې دین و مذهبو او ملت مخترع کړی ده چې نه دی تنگو او تندو یهودو افراط منی، او نه دی مطلق العنانه نصارا و تفریط منی. او الله عز وجل د اسلام تر چتر لاندې موږ په هغه ناجیه او اهل سنت والجماعت فرقه کې خدای تعالی راوستلی یو چې بیا په همدغه فرقه کې مذهب کې په همدغه لارو طریقه کې نه افراط تی خوارجو سته او نه تفریط تی روافضو سته، نه افراط تی مطلق العنانه قدریو سته او نه تفریط و جمود دی جبریه سته. دی په لحاظ باندې دا امت وسط ته، دا دین وسط ته، دین دی وسطیت ته، دین دی اعتدال ده. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم راته فرمایی: سیسرو ولا تعسرو. اسانی کوي د دین په ټولو فتواګانو کې، د دین په ټولو احکاماتو کې، د دین په ټولو مسائلو کې، که هغه تر عباداتو تعلق لري که تر معاملاتو تعلق لري، په هغو کې اسانی کوي. ولا تعسرو، د سختی و د مشقت تلاش مکې کوي. خصوصا په عباداتو کې مشقتونه په ځان باندې مراولئ. هغه مبتدعه رهبانیتونه په ځان باندې مراولئ، او داسې مشقتونه، داسې ریاضتونه مغوره کوي په دې عنوان او په دې تمه باندې چې موږ به الله ته تقرب حاصل کو، چې هغه مشقتونه و ریاضتونه په اسلام کې ثبوت نه لري. هغه په عوض د دې چې موږ الله ته تقرب پې حاصلو، له الله څخه بعد راته پې باندې پیدا کېږي، العیاذ بالله. او د دې مجال موږ ته الله را کړی چې موږ په دین کې په خپل مذهب کې یسر وکړو او له عسر ځان وساتو. دا مجالو او دا فرصت ځکه سته راته پکې چې د موږ په شریعت کې
او د موږ په مذهب کې له صدره د اسلامه د صحابه کرامو له دوره رانیولې تر تابعینو پورې، تر تبع تابعینو پورې، تر ائمه مجتهدین مطلقه پورې، او بیا تر هغو لاندې مجتهدین په المذاهب، مجتهدین په المسائل، مجتهدین په التخریج، مجتهدین په الترجیح، د دې ټولو په فتواګانو کې، د ټولو په اقوالو کې الحمدلله ثم الحمدلله چې تعدد موجود ده، تفاوت موجود ده، سخت و اسانه کې موجود دي، او دا موږ ته مجال د دې راکوي چې موږ اسانه فتواګانې کې وګورو. بالاخص په اجتهادي او فروعي مسایلو کې موږ باید مشقت د امت لپاره غوره نه کړو، نه یې د ځان دپاره غوره کړو. ځکه خو یو روایت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته منسوب چې اختلاف امتی رحمتون. په دې روایت کې اگر که د سند په لحاظ قیل و مقال د محدثینو کرامو سته، خو ما دغه مضمون په امت کې قبول ده. د موږ ټول حنفي معتبر کتابونه، فتاواوي لکه در مختار، رد محتار، دا ټول په دې باندې مملو او ډک دي چې اختلاف د ائمه و د هدا دا وسعت ده انسانانو ته، رحمت ده انسانانو ته. شارح در مختار لیکي چې اختلاف و ائمة الهدى توسعة للناس، اختلاف د امامانو د هدایت دا وسعت و پراخي ده انسانانو لپاره. امام سیوطي رحمه الله فرمایي چې حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله تعالی علیه هغه مبارک فرمایي چې ما سرني لو ان اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم لم یختلفوا. ما دا خبره نه خوشحاله کوي، زه په دې خبره نسم خوشحاله چې زه دا اروم او یا ما ته دا څوک نقل را رسوي یا ما ته دا څوک تلقین را کوي چې اصحاب د رسول الله صلی الله علیه وسلم متفق وو په اقوالو په فتواګانو کې. لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة. که د هغو مبارکانو په فتواګانو کې، په اقوالو کې، په تفاسیرو کې اختلاف نه وای، آرای مختلفه وي نه وای، طرق مختلفه وي نه وای، نه لم تکن رخصتون، په دین کې به رخصتونه کم وو، په دین کې به اسانیانې کمې وي. داسې له صدره د اسلامه دا تعدد د اقوالو راغلی ده په احکامو کې، په مسائلو کې، په تفسیرونو د قرآن عظیم شان کې. دا د دې امت لپاره د وسعتو، د رخصتو، د یسرو، د سهولت زیری ده. نو په دې بنا باندې مسلمانانو ته او د دې وس زمانې مسلمانانو ته د دې فرصت و مجال سته چې دین اسانه تعبیر کې مسلمانانو ته، امت ته اسانه تعبیر کې. ځکه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، دا حدیث امیر المؤمنین بالحدیث امام بخاری رحمت الله علیه را نقل کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الدین یسر، یقینا دین سراسر اسانی ده، ولن یشاد الدین احد الا غلبه، او مقابله به له دین سره هیڅوک هم ونه کي مګر دین به پې غالبه کیږي، هغه به عاجزه کیږي. نو بې ځایه مشقتونه په ځان مه برداشت کوئ. دا د دین برخه نه ده، دا الله ته د تقرب ذریعه نه ده، دا الله څخه د مخالفت و د بعد ذریعه ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فسددوا وقاربوا وابشروا. تاسې مستقیم په دین باندې، په اصل روح د دین باندې مستقیم وسیږئ، وقاربوا او معتدل و مقتصد وسیږئ، وابشروا او د الله په درکړي استطاعت باندې د دین په عمل باندې خوشحاله وسیږئ. او فرمایي واستعینوا بالغدوة والروحة وشیء من الدلجة. او تاسې مدد غواړئ
له الله عز وجل څخه په احیانو د نشاط دي سباوونکي، په احیانو وختونو د نشاطو او د ذوق دی بیګاونکي، او په یوه حصه له تیارکیو د شپې د اخیر د شپې څخه په دې کې د الله څخه مدد او مرسته غواړئ چې الله تاسو ته په عبادت باندې توفیق درکړي. چې په دې حدیث مبارک کې هغه اوقات مختلفه او د لمانځه ته پکې اشاره ده او مکمل تفصیل لري. نو په دین کې سختی نسته، دین اسانه دین ده. همدا وجه ده چې په صحیح حدیث کې امام بخاري را نقل کړي یو مفصله واقعه بیان کړي د حضرت انس رضی الله تعالی عنه په روایت سره چې یو درې کسیزه وفد د صحابه کرامو امهات المؤمنین او زوجاتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روزمره عباداتو معلومات یې ځینې کاوه. هغو چې هغه کوم حال ورته ووایو نو په دې حدیث کې راخلي چې کأنهم تقالوه. حدیث مبارک الفاظ داسې دي چې فلما اخبروا کأنهم تقالوها. کله چې دوی ته بیان ورکړ سو نو لکه دوی چې هغه کم وباله. فقالوا بیا یې وویل وأین نحن من رسول الله صلی الله علیه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، یا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. د موږ د رسول الله تر مابین کوم مناسبت ده؟ موږ هم ګناهګار بندګان یو، موږ به ډېر کوشش و سعی و محنت کوو د دین په عمل کې. نو یوی وویل اما انا فإني اصلي الليل ابدا. زه به ټول عمر د شپې تهجد ګزار یم، قایم اللیل به یم. دوهم وویل چې انا اصوم الدهر ولا افطر. زه به ټول عمر روزهدار یم او روزه به نه خورم. او دریم وویل انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا. زه به له بیبیانو له نکاحګانو څخه دوری غوره کوم او هیڅکله به نکاح نه کوم. خو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف کور ته راوړ او د امهات المؤمنین لخوا دغه ماجرا ورته وویل سوه، رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه 3 سره کسان په ملأ عام کې راوغوښتل او ورته ویې فرمایل چې اما والله انی لاخشاکم لله واتقاکم له. په الله قسم ای د ماخوږو صحابهو، زه ډېر تر تاسې ویرېږم له الله څخه او ډېر تقوادار و پرهیزګاره یم تر تاسې د الله د دین د الله په دین کې. خو باوجود د هغه زه اصوم و افطرو، روزه هم نیسم او روزه مې هم نه وي، کله روزه یم کله نه روزه. و اصلي و ارقد، د شپې یوه حصه کې لمونځ هم کوم، تهجد هم کوم، عبادت هم کوم او آرام و خوب هم کوم. و اتزوج النساء، او زه له بیبیانو سره نکاحوې کوم، زه نکاحوې لرم. نو دا نسک نه ده، دا عبادت نه ده، دا ریاضت هغه ریاضت ده چې هغه الله ته تقرب پې حاصلېږي، هغه نه ده. او عمومي قانون یې امت خپل ته وفرمایي فمن رغب عن سنتي فلیس مني. څوک چې رغبت و اعراض وکړي او مخالفت وکړي له سنت د ما، له طریقې د ما، او ځان په دین کې الله ته سکنی تر ما وربولي او ځان ورنږدې بولي، ډېر مشقتونه په ځان برداشت کوي، یا قصور کوي، تکاسل کوي، سستی کوي په دین کې، نو فلیس مني. د ما له متبعینو نه ده، د ما له
صحیح امتیانو څخه نه، کاملو امتیانو څخه نه ده. دا د ما په نقشه باندې برابر نه ده. د ما مؤمنانو ورونو، موږ به د الله په دین باندې درست او صحیح چلیږو. دا اختلافات د اقوالو د فقهاو، بیا د داسې فقهاو لکه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، امام شافعي رحمت الله علیه، امام مالک رحمت الله علیه، امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه، او د موږ تاسې د خپل مذهب په ائمهو کې لکه امام ابو یوسف رحمت الله علیه، امام محمد رحمت الله علیه کتابونه لیکي، د کتابونه د فقه کتابونه لیکي چې د مذهب په دریمه برخه کې صاحبینو رحمت الله علیهما دا د امام صاحب رحمت الله علیه له فتوا او له قوله څخه په بله خوا باندې تللي دي. دې کې رحمت ده، دې کې زحمت نسته. دا د موږ دپاره د سهولت خبره ده چې د دوی فتاواوې د خپله د امام صاحب فتاواو څخه په بله خوا باندې دي بله فتوا لري. اوس د موږ په مذهب کې او د موږ په کتابو کې د ټولو متقدمینو فتوا ده چې په اذان اجرت اخیستل ناروا دي، په امامت اجرت اخیستل ناروا دي، په تعلیم د دین او د قرآن باندې اجرت اخیستل ناروا دي. خو کله چې متأخرینو علماو او فقهاو د دې نقصان د زمانې د حالاتو په لحاظ سره د دې نقصان متصور کو او هغه نقصان زیاتو تر دې چې په هغه فتوا باندې عمل وشي، نو هغو جواز ورکو چې په دې ټولو شیانو باندې اجرت اخیستل روا دي. همدارنګه د دین لوړ مصالح دي، د دین د لویو مصلحتونو په بنا باندې لکه په همدغه مسله کې چې الضرورات تبیح المحظورات، دا په دین کې یو ضرورت و. که چېرته تنخواه په دین باندې نه وای، د دین په تعلیم باندې نه وای، د امامت باندې نه وای، په اذان باندې نه وای، نو هیڅوک به بیا دې کار ته درېدو نه، بیا به دا دین پاته کېدو. نو دا یو ضرورت و. د ضرورت په وجه باندې که څه هم محظوره فتوا ده، خو دا ضرورت تبیح المحظورات. امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې د مستعملو اوبو چې په اوداسه کې استعمالیږي دا نجس دي. حتی قول په نجاست غلیظه سره راغلی چې دا نجس غلیظ دي. خو لیکن کله که په دې فتوا کې خلق له تکلیف سره مخامخ کیږي او هر څوک به په دې کې په مشقت کې لویدو، نو د شاګردانو د امام صاحب رحمت الله علیه له طرفه څخه دا وسعت راغلی، دا فتوا راغلی ده چې دا نجس نه دي بلکې دا طاهر. د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم، زه بلال خوب ولی جهان ویښوم، زه بلال خوب ولی جهان ویښوم.